له پردو څنګه ګیله وکړو په ظلمونو باندې له پردو څنګه ګیله وکړو په ظلمونو باندې چې خپل مو مالګې دوړوي په پرهرونو باندې له پردو څنګه ګیله وکړو په ظلمونو باندې چې خپل مو مالګې دوړوي په پرغرونو باندې پښتنې پیغلې مو اخر دې حد ته ورسېدې. دا د پښتنې خور یو تصویر شعر و په لاس یې لیکلی و چې علي وزیر را خلاص کړی که نه. له پردو څنګه ګیله وکړو په ظلمونو باندې چې خپل مو مالګې دوړوي په پرغرونو باندې پښتنې پیغلې مو اخر دې حد ته ورسېدې. پښتنې پیغلې مو اخر دې حد ته ورسېدې د بېوسۍ شعار لیکي په مړوندونو باندې پښتنې پیغلې مو اخر دې حد ته ورسېدې د بېوسۍ شعار لیکي په مړوندونو باندې چې دا د عدم تشدد به هم حد وي او که نه چې د عدم تشدد به هم حد وي او که نه اخر دشمن مو شو راستړی په مرګونو باندې. وطنه درې رنګه بیرغ دې ځکه نشي زغمی وطنه درې رنګه بیرغ دې ځکه نشي زغمی خپل دې میندې په پردیو بیرغونو باندې وطنه درې رنګه بیرغ دې ځکه نشي زغمی خپل دې میندې په پردیو بیرغونو باندې وایي ګیلمنه لر او بر افغانان نه یو کیږي ته به هم ستړی شي اخر په دې شعرونو باندې. سلامونه نه کیله احترامات ټولو لر او بر پښتنو افغانانو ته ملګرو لکه څرنګه تاسو ته پته ده چې د کراچۍ د جلسې نه پس چې زموږ په پی ټي ایم باندې کوم یو قسم کریک ډاون ریاست شروع کړی دی اول یې علي وزیر ګرفتار کو بیا د هغې تپوس له زموږ د کراچۍ ملګري ورغلل هغه یې په تاڼه کې کښېنول بیا د هغې نه بعد محمد شیر راجي بیا نورالله ترین بیا د هغې نه پس اویس عبدالله پښتین خو د اول نه مولانا اعجاز خو په جیل کې ناست و دا اوس ملګرو د پېښور پولیس په حیات آباد کې زموږ د پښتون ژغورنې غورځنګ ډېر کلک ډېر پیاوړی ډېر مخکښ مشر مبارز ډاکټر سید علام مسید د خپل کور څخه اوچت کو. زما د شعر د سرنامه هم ځکه وه چې له پردو څنګه ګیله وکړو په ظلمونو باندې چې خپل مو مالګې دوړوي په پرغرونو باندې. ملګرو د سیند پولیس هلته علي وزیر لیدو د پنجاب پولیس لیدو د پنجاب د سیند د پولیس دغه خلک لیدل خو نه نیول په طبیعت یې زموږ په خپلو پښتنو باندې نیسي. بیا یې علي وزیر چې نیولو هم په طاهر وزیر باندې ونیو علي وزیر یې په پولیس طاهر وزیر باندې ونیولو. همدغسې ملګرو اوس زموږ د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ډېر کلک نه ماتېدونکی مبارز یو ډېر پوه د لوی علم خاوند ډاکټر سید علام مسیدي دا اوس د کور نه په دې نیمه شپه د پولیس والا کور ته ورغلي دي د حیات آباد نه د خپل کور څخه اوچت کو. ملګرو نن سید علام مسعود احتجاج کوو د نورو نیول شوو ملګرو د خلاصون د رهایۍ دپاره خو بدبختانه چې اوس سید علام مسعود ته خپل کور ته پولیس ورغلل او دا یې د کور څخه اوچت که د هغه خپلو باچیانو د هغه د کور والو ورته په خوارو سترګو کتل هغه یې د ځان سره یوړ. اوس ملګري د تتارې تاڼې ته ورغلي دي هغه وایي انکار کوي چې زموږ سره ډاکټر سید علام مسید نشته. نو موږ اخر پوښتنه کوو د دغه ریاست نه چې ریاست په دغه ریاست کې خو د 4.5 قاتل روانور ارتې تڼې ګرځي په دې ریاست کې خو احسان الله احسان چې چا د آرمي سکول د ماشومانو شهیدانو پړه په سر اخیستې ده هغه خو ارتې تڼې ګرځي هغه ته خو تاسو بنګلې ورکوئ. خو په دغه ریاست کې زما د کام یو ډاکټر زما د کام یو لوی پوهه عالم شخصیت چې هغه د خپل پښتون کام دپاره په قانوني آییني توګه ژوند حقوق غواړي د هغه کور ته په نیمه شپه ورځئ هغه د کور د تورسرو د باچیانو د منځ نه راوچتوئ په دومره بېدردي بېرحمۍ سره یې بیا یې جیل ته یې لیږئ. دا په کوم قانون او په کوم آیین کې دي ملګرو؟ خو موږ هسې دا قانون آیین کړنګوو ملګرو د قانون آیین په نوم دلته هېڅ شی هم نشته د قانون آیین په نوم دلته شی هم نه دی موجود ملګرو. خو موږ مجبوره یو موږ بېوسه یو موږ مظلومان یو موږ ځکه د قانون او د آیین نارې ورته وایو موږ کمزور یو موږ بېوسه یو. خو الحمدلله ماتېږو نه زه دا ریاست ته وایم دا اف آی آرونه دا هر څه په ما هم دي د کراچۍ اف آی آر هم دی را باندې په دې جیلونو یې نیولي یو بیا یې راخلاص کړي یو په قانوني آییني لیول د دوی د پنجو نه موږ ځانونه راخلاص کړي دي په هر حال کې موږ ځانونه بېګناه او مظلومان ثابت کړي دي او دا ریاست ته موږ په ویاړ او په جار وایو چې موږ هېڅکله په دې زندانونو په دې دړکو په دې دمکو نشئ ماتولی. تاسو به کوم علي نسي کوم سید علام به نیسئ تاسې به کوم محمد شیر کوم حنیف پښتین او کوم اویس عبدال به نیسئ. سبا د اویس عبدال پیشي د ملګرو ما د هغه دپاره پوسټ لګولی و چې دعا ورته کوئ چې خدای له دې کرغېړن زندان څخه راخلاص کړي په هغه ډېرې سختې تېرېږي په
په هغه باندې ډېر ظلم جبر شوی دی په زندان کې. ما د هغه دپاره پوسټ لګوو. موږ د علي وزیر، د محمد شیر، د نورالله ترین، د شیر ایوب، د حسن خان، د بصیر، د مولانا اعجاز، د اني پښتین د رهایه مطالبه کوله چې اوس بیا په دې نیمه شپه ریاست راغی. ډاکټر سید علم مسیدي د خپل کور څخه اوچت کو. یعنی ظلم د پاسه ظلم، جبر د پاسه جبر، هم وژنې. پرون په شمالي وزیرستان کې آغاز د نوي کال زمونږ په قتل عام شوی دی. پرون په شمالي وزیرستان درخیل کې د خپل کور خواته یو مزدور چې خپل بال بچته یې په لاس کندنې باندې مزدوري کوله، کوهه یې کنده، په خپل لاس او پښو باندې د خپل بال بچ دپاره رزق پیدا کوه. هغه یې د خپل کور سره نږدې په مرمو سوری د هغه د پوښتنې څوک نشته، د هغه د حال واخیستو څوک نشته. په هغه باندې میډیا خاموشه ده، په هغه د ټول د پاکستان ریاست مشینري خاموشه ده. زمونږ په وزیرستان کې د زربیا زب اپریشن نه په زرګونو د هغه نه بعد دا ټارګټ کیلینګ واقعیات رامنځته شوي دي. ریاست یې تر نن تاریخه پلټنې نه دي کړي چې په ور پورې فوجي ولاړ دی، چې په تیږه پورې د پاکستان فوجي ولاړ دی، چې په دم د ستا چیک پوسټ دی. دا خلک څوک دي چې راځي زموږ ماشومان، زموږ خویندې میندو په غېږو کې ماشومان قتلوي؟ ولې د دې شاته تاسو نه یئ؟ مونږ هیڅ د نامعلوم په نوم بل شی په وزیرستان کې نه پیژنو چې هر څه زمونږ د ولس سره کیږي. ریاست د پاکستان فوج او ISI او MI او ادارې د دې ذمہوار تاسو یاست. مونږ هیڅوک د نامعلوم په نوم نه پیژنو، ځکه چې تاسو خپل د پارلمان غړي، د عمران خان د حکومت غړي دا وایي چې د کوم قاتل، د کوم مقتول قاتل معلوم نه وي د وخت حکمرانان یې د هغه قاتلان دي. نو موږ غوښتنه کوو د پښتنو نه، د لر او برو پښتنو افغانانو نه، چې د خدای خاطر وکړي. موږ هیڅ خپل ځاني مفادات نه لرو، هیڅ ځاني شخصي ګټې نه لرو. موږ خاص د لر او بر پښتنو افغانانو د یووالي دپاره، د لر او بر پښتنو افغانانو د ښه ژوند، د سولې، د امن دپاره دغه لاریونونه، دغه احتجاجونه، دغه پرلتونه د دې دپاره کوو. ملګرو تاسو هیڅکله دا فکر مه کوئ چې په پرلت یا په جلوس کې ګټه نشته. ولې ګټه نشته؟ دا نن چې لر او بر پښتانه افغانان سره په یوه خوله په یوه زړه دي، یو بل ته څومره مینه محبت ورکوي، دا خو د دې برکت دی، د دې پښتون ژغورنې غورځنګ برکت دی. ملګرو د خپل ملي رهبر، د خپل ملي مشر، د دې خپل ساده عاجز ملنګ مشر ملا وتړئ. قسم په خدای که په پیړیو موږ داسې ساده او داسې خپل کام ته مخلص مشر پیدا کړ لکه دا اوس چې خدای را کړی دی. نو زه خواست کوم، منت کوم د لر او بر پښتنو افغانانو چې موږ خو خپل غاړې، خپل سرونه په تلی کې ایښي دي. ډېرو پښتنو ډېرو به ماته دا پیغورونه راکول چې ته په بحرین کې ناست یې، د بحرین نه مبارزه کوې، راشه دلته په وطن کې مبارزه وکړه. هغو ته زه په ویاړ وایم زه دلته ناست یم، هم په دغه خاوره کې ناست یم، د پاکستان د ریاست د ولکې لاندې ناست یم، خو زه بیا په ویاړ او په میړانه په خپل افغانیت ویاړم او د خپل پښتون افغان ولس دپاره په نره او په میدان خپل حقوق غواړم. دا چې مونږ په شعرونو کې وایو چې ما د حق په لار قبول دی، په سر سترګو ګیلمنه که زندان دی یو که دار دی. دا زندان او دا دار ما په سر سترګو منلی دی د خپل پښتون افغان وطن او د خپل قام د آبادي د پرمختګ او د امن دپاره. مونږ د ډار خلک نه یو، مونږ نه د چا نه ډریږو، نه ټیټیږو، نه خرڅیږو. خو زه تاسو ته خواست کوم، مونږ خو ستاسو په خاطر، هم د دغه قام په خاطر په چا ښېګړه نه اړوو، خو قسم په خدای لا اله الا محمد رسول الله چې مونږ خپلې شخصي ګټې نه لرو. مونږ فقط د خپل قام او د خپل خویندو میندو د عزت، د ناموس د ساتلو په خاطر، خپل قام ته د امن د ښه ژوند راوړلو په خاطر دا مبارزه کوو. دا زندانونه، د سخت تکلیفونه په ځان د خپل قام او د خپل وطن د آبادۍ او د پرمختګ دپاره تېروو. نو ستاسو نه خواست کوو ملګرو، هیله کوم د پښتنو نه چې زموږ د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ وکړي، هم په سوشل میډیا، هم په عملي میدان، هم چې په هر لیول ستاسو وس رسیږي. د خپل پښتون ژغورنې غورځنګ او د خپل ساده باده رهبر منظور پښتون ملا وتړئ، د ده ملا غبرګه کوي. ملګرو دغه وخت کې مونږ اتفاق یووالي ته اړتیا لرو. په دغه وخت کې مونږ په یو بل پورې ټوکو ملنډو ته نه یو اوزګار. ملګرو مونږ او تاسې به بیا حسابونه کتابونه بیا به په خپل منځ کې ګیلې شکوې سره کوو. فلحال مو دشمن، فلحال مو مخالفین ډېر زورور او قوي دي. ملګرو د خدای خاطر وکړئ، سره په یو لاس، په یوه خوله، په یوه موټي شئ، په یوه موټي شئ ملګرو، چې تر څو مونږ په خپله د خپل قام تقدیر بدل نه کړو، د دې دپاره او راپورته نه شو، زمونږ تقدیر نه بدلیږي. ملګرو نو د خدای خاطر وکړئ، د خپل قام د یووالي د پرمختګ دپاره، د لر او بر افغان وطن د سولې، د امن، د سوکالۍ دپاره سره یو لاس شئ، سره یو موټی شئ، یو بل ته د مینې د ورورۍ لاسونه ورکړئ. دا د نفاق خبرې پرېږدئ، دا مخکې وروسته ګناهونه په یو بل پورې مه تړئ، مه کوئ دا اوس مستقبل مو چې را روان دی، دا اتفاق چې را روان دی، په دې پورې لاس ونیسئ. خدای ته
وګورئ خدای ته وګورئ ملګرو مه کوئ پښتنو مه کوئ قسم خدای که دغه اتفاق مو له لاسه ورکړ دغه مشر او دغه غورځنګ مو له لاسه ورکړ خدای مکه دا رانه اخوا او دې خو شو بیا په پیړیو پښتانه خپل حق غوښتلو ته اوس جوګه نشي جوړ به نشي نو خواست کوم هیله کوم چې د خپلو پښتنو ملا وتړئ ملګرو همدا اوس په دې نیمه شپه یې زموږ د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ مشر ډاکټر سید علم مسید د کور څخه په دې نیمه شپه اوچت که د هغه زوی ویډیو ځینې کول هغه ورته وایي چې زما پلار دی زه به ویډیو خامخا ځینې کوم که تاسو غواړئ ما هم جیل ته در سره بوتلی نو ملګرو دا خبرې چې دا کومې تاسو ته په مازغو کې ریاستي ادارې یا ریاستي خلک در اچوي چې دا به یا د ادارو خلک وي یا به د ایسایي خلک وي یا به د چا په خوله جګوي یا به د چا په پیسو جګوي تاسو ثبوت راوړئ تاسو په موږ پورې یوه ګناه ثبوته کړئ تاسو په موږ پورې یوه غلطه خبره ثبوته کړئ بیا ستاسو چاړه او زموږ غاړې نو چې موږ خبرې هم ستاسو په ګټه کوو موږ عمل هم د کام او د وطن په ګټه کوو موږ هر هغه عمل هر اقدام د خپل کام او د وطن د پرمختګ د یووالي او د ښه ژوند دپاره نو تاسو ولې د خپلو پښتنو د خپل د غورځنګ ملاتړ نه کوئ نو بیا په اخر کې خواست درته کوم چې که چیرې ملا نشئ تړلی د خپلو پښتنو ملاتړ یې نشئ کولی نو په یو بل پورې خاندئ بالکل ما ملګرو ډېر زیات بدموق د ډېرې زیاتې خویندې میندې ډېرې زیاتې کونډې بورې د دې غورځنګ په تمه ناستې دي ډېر یتیمانان د دې غورځنګ په تمه ناست دي ما نن هم د سردار عارف وزیر شهید د ماشومانو تصویر شیر کړی و هغه د پلار تصویر یې داسې نیولی دی د هغه پته نشته چې د هغه د یخنۍ ژمی دی د هغه د بچیانو به کوټونه او بوټونه وي او که نه د شهید ارمان لوڼي د بچیانو په څه حال وي دا هغه ځوانان دي چا چې د لر او بر پښتون افغان وطن دپاره خپل سرونه په تلي کې ایښي وو او قربان یې کړل ملګرو هغه شهیدان مه هېروئ د هغه شهیدانو وینې مه هېروئ د هغه زنداني حنیف جانانو هغه په زندان کې 2 کاله ژوند مه هېروئ د اویس ابدال سختې تکلیفونه د مولانا اعجاز ورکېدل مه هېروئ د علي وزیر د کور څخه 18 جنازې د هغې باوجود هم په زندان کې بندېدل دا مه هېروئ د محمد شیر جي سره نه د پیسو خوارشته نه د بنګلو نه د موټرو خوارشته د هغې باوجود هم د کام دپاره هتکړې لاسونو ته اچولي دي په جیل کې ژوند تېروي ملګرو دا قربانۍ هېڅکله مه هېروئ لر او بر پښتون افغان ولس او پښتنې خاورې ګواه اوسه دا ستا د خاورې او ستا د دې وطن د غېږې اصلي بچي دي دغو په تا اصلي ننګ کړی دي نو خواست کوم ملګرو نه به ډارېږو نه به ټیټېږو نه به ماتېږو ځو روان یو نه ستومن نه خپېمانېږو انشاءالله چې تر منزله به راسېږو په قرآن مو د خپل کام سره واده ده نه ډارېږو نه خرڅېږو نه ټیټېږو نو انشاءالله ملګرو حوصلې به نه بایلو د خپل کام د خپل وطن د خپل مشر امر ته به انتظار کوو چې هغه راته هر څرنګه امر کوي نو خواست کوم چې په هغه امر باندې په هغه غږ باندې کلک او په یو اواز درېږئ خدای مو خوشحاله را وایي ای د وردۍ نمرود سمشه سپڅ بې غیرته خلک کم شه د تور دشمن په کور ماتم شه په تا مې بیا خولګۍ قسم شه په وطن ننګو تا په کور کول خوبونه په وطن ننګو تا په کور کول خوبونه. السلام علیکم ورحمت الله.